د امریکا تګلاره د څو کلونو لپاره ټاکل کیږي او جو بایدن هغه څوک ده چې هغه د اوباما سره مرستیال و او د اوباما په دوره کې هغه اعلان کړی و چې له افغانستان څخه به خپل پوځیان باسي او د افغانستان جګړه به دروي. ولدي سره سره له افغانستان سره امنیتي تړون هم تلوسه لرله او بیړه یې پکې وکړله. اوس هم چې بایدن راځي تر ډیره به د اوباما د وخت تګلارې مخکې وړي او په هماغه وخت کې پر دوی باندې ډیر زیات فشار د جنرالانو و چې د افغانستان جګړه اوږده کړي. نو اوباما ونه توانېدی که نه هغه اعلان هم کړی چې تر 2014 پورې به له افغانستان څخه ټول امریکایي پوځیان وځي او دلته به دا جګړه ختموي، ولې ونه توانېدی. اوس چې بایدن راغلی ده کوم قرارداد چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوی ده دا له بایدن سره مرسته کوي چې هغه خپلې تګلارې په سم ډول باندې مخکې یوسي. زما په نظر چې جو بایدن په سیمه کې سوله به غواړي او د سیمه په ګاونډیو هیوادونو او پر افغانستان پر افغان حکومت به تاثیرات وي. پر طالبانو به ځکه تاثیرات نه وي چې د اوباما په دوه دورو کې چې بایدن هم د ده مرستیال و هغوی پر نظامي کوشش وکړو چې د افغانستان جګړه وګټي او د اوباما په وخت کې 10,000 امریکایي پوځیان هم راولېږل. هغوی پوهېږي چې د افغانستان جګړه دوی نه سوی ګټلی. نو دا چې اوس د سولې تړون سوی ده د امریکا او طالبانو ترمنځ یا خلیلزاد یا بل څوک زه نه پوهېږم همدا به مخته وړي او همدغه د تړون قرارداد موارد به عملي شي. یوه ستونزه چې موږ به په آینده کې ورسره مخ کېږو هغه دا ده چې بایدن به پر پاکستان باندې ډېر حساب کوي او د افغانستان مسایل به د پاکستان له عینکو څخه ورته ګوري. بل طرف چې هند د افغانستان په سوله کې یو ډول ناراضه و او په افغانستان کې د جګړې طرف یې کاوه، هغوی به هم د بایدن له خوا نه یو ډول ایګنور کېږي. او بله خبره دا ده چې ایران هم د افغانستان پر روان سیاست باندې تاثیر لري او د افغانستان په داخل کې نفوذ لري، دلته مداخله کوي. نو بایدن به هم د ایران سره هغه قراردادونه چې د اوباما په وخت کې سوي هغوی ته به ډیره ترجیح وکړي د دې په ځای چې د ټرمپ د وخت بندیزونه وټاکي. یعنی په مجموع کې سړی ویلی سي چې د بایدن پر راتګ باندې به د افغانستان د سولې تړون عملي کیږي او هغه د هغوی لپاره دا یو غټ پرمختګ ده. په سیمه کې به تغییر راځي د امریکا په سیاست کې. هند به هغه ډول اوس ډېر د افغانستان په اړه باندې د امریکا پالیسي مخته نه وړي چې دلته جګړې ته لمن ووهي او متاسفانه چې پاکستان به لا ډېر نفوذ او مداخله ته زمینه مساعده شي او د ایران. طالبان چی میخواین؟ خواست طالبان چی است؟ چرا مثلا استاد استانکزی تحلیل و یا بررسی را که داره ای است که اکثریت مردم به این روند امروز دیگه امیدی را که 2 ماه پیش داشتن ندارن. متاسفانه رشتیا هم هغه تمه او امید چې افغانانو او نړۍ درلود چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې جګړه به کمه سي او په افغانستان کې به تلپاتې او باثباته سوله راسي. ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي او د سولې پر ځای باندې جګړه زیاته سوې ده. د بایدن پر راتګ باندې زه فکر نه کوم چې دا ټوله پروسه به خرابه سي. ولې دا نو اوس پر افغانانو پورې اړه لري چې افغانان څه ډول له دې طلایي فرصت څخه ښه استفاده وکړي. ستونزه تر اوسه پورې دا ده چې 2 میاشتې تېرې سولې لا هم د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي ډلې ترمنځ مخامخ خبرې نه دي پیل شوې. زما معلومات دا دي چې اوس نړیوال یعنی امریکا او قطر هیواد چې کوربه هیواد ده هغوی وړاندیز به کوي او یا به وړاندیز کړی وي چې اسانچاري سره سره یو څه فشار هم وارد کړي. او زما د معلوماتو له مخې چې د طالبانو له خوا څخه بیا هم یو ډول شین څراغ ده چې مذاکراتو د داخل سي. ستونزه دا ده چې طالبان وایي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو مبنا
او بنسټ دی د طالبانو او د امریکا ترمنځ تړون وي او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم وایي چې د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ترمنځ مبنا بنسټ دی افغانستان او همین قسمت یک سوال پرسان کنم مطمئن صاحب بله هغه قرارداد ومنل شي چې هغه په کابل کې لاسلیک شو ستونزه په همدې باندې روانه ده امی بحثی که شما میگین که یاد میکنین از اینکه مذاکرات باید مذاکرات بین الافغانی باشن بحث اساسی که در درون جامعه افغانستان هم در نظر برخی از آگاهان سیاسیون وجود داره ای که چرا طالبان تاکید دارن که مبنای مذاکرات توافقنامه امریکا و طالبان باشن منظور شما از همون توافقنامه ای است که در یک اعلامیه علنی شد و یا این توافقنامه برمیگرده به چیزی که جزئیاتش هنوز نشر نشده منظور طالبان چیست ګوري دلته یو شی چې باید روښانه سي استاد هم ناسته او سجادي صاحب هم یو تړون ده قرارداد معاهده او بل سټیټمنټ یا هغه ګډه اعلامیه دا دوه له حقوقي او نور اصولي مراجعو ته کې سړی وړاندې کې دا دوه فرق لري امریکا غوښتل او امریکا او افغان حکومت هم دا اصرار کاوه چې قرارداد دی له افغان حکومت سره وسی ولی طالبانو د دې مخالفت وکړي چې په 29 فبرवरी باندې کتړون کیږي نو دا به یوازې له طالبانو سره کیږي بیا مغه چې امریکایانو او افغان حکومت د امریکانو د طالبان ترمنځ قرارداد ومانو او له افغان حکومت سره اعلامیه ومنله اعلامیه په ډیر اساني باندې هر وخت کېدلای شي چې پس خسي هر وخت دواړه لوري هغه ډول ژمنتیا او هغه ډول ورته متحد نه وي لکه قرارداد چې متحد وي اوس چې امریکا دا کار وکړي او د افغان حکومت هم اصرار وو امریکا غوښتل او دا به پلان وو چې بل اخره د افغانانو ترمنځ خپلمنځي ناسته کې امریکا یو ډول منځګړیتوب وکړي او طالبان هم دې ته متوجه ول اوس چې امریکا بیرته یو ډول مایوسه کیږي چې طالبان د دې منځګړیتوب نه مني نو زما معلومات د دې چې امریکا به اوس پر افغان حکومت فشار راوړي چې هغه تړون چې د طالبان او امریکا ترمنځ سوی ده هغه مبنا او بنسټ ومني او کېدای شي ځینې انعطافونه طالبان هم پکې وکړي چرا تاکنون از جانب طالبان ما بحثی را در مورد پیمان استراتژیک کابل و واشنگتن مشاهده نمی کنیم با وجود از اینکه پافشاری بیشماری از طرف گروه طالبان مبنی بر خروج عساکر امریکایی از افغانستان وجود داره و تاکید بیشایبه در این مورد میشه موقفشان در برابر این پیمان چی هست؟ خب اگر اونا برایند خب اینا بازم یک پیمان استراتژیک با حکومت افغانستان دارن یو مسله چې روښانه سي ګوري هر تړون چې ورسته یو بل تړون ور باندې کېږي هغه مخکنی تړون یا لغوه کېږي یا فسخه کېږي او یا متاثره کېږي کوم قرارداد امنیتي تړون چې د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ د اوباما په وخت کې سوی وو کچیرته موږ همدغه اعلامیه چې افغان حکومت وسوای چې دا د مبنا سي همدا مبنا ونه نو دا په دې معنی ده چې هغه امنیتي تړون خپل متاثره کیږي یا به فسخه کیږي یا به لغوه کیږي او یا به نه منل کیږي ځکه په دې اعلامیه کې واضح ویل شوی دی چې امریکایان بل افغانستان څخه وځي همدارنګه کوم تړون چې له طالبانو سره امریکایانو کړی ده الته ډیر واضح ویل شوی دی چې امریکایان بل افغانستان څخه وځي او د افغانستان پر راتلونکي اسلامي نظام کې به دا او دا ژمنې دی کوي دا په دې معنی ده کوم نظام چې مخکې دی ورسره تړون کړی وو یعنی هغه نه مني او په کومه اعلامیه کې چې امریکایانو ویلي دي دا په دې معنی ده چې کوم تړون د دې ترمنځ سوی یا اوسنی حکومت چې ده دا نور د منلو نه ده ځکه واضح کې وایي چې راتلونکی اسلامي حکومت به دا عهدې په غاړه باندې لري دا یو مسله ده چې باید روښانه سي یعنی امریکایان د نتیجې ته رسیدلي دي کوم تړون چې تر 2024 پورې سوی ده د طالبانو په قرارداد کې ډیر واضح دي چې نور هغه بیا د عملي کېدو وړ نه دي او که بیا اعلامیه د افغان حکومت ورسره ومنل سي دا هم ډیره واضح ده چې راتلونکی نظام به دا کوي او دغه امریکایان به
په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه وځي. دا چې ولې طالبان پر دې باندې اصرار کوي، طالبان ځکه اصرار کوي هغوی نه غواړي چې یو کار بیا له صفر څخه شروع شي. هغوی تقریبا تر یو کال څو میاشتې له امریکایانو سره د راتلونکي افغانستان په اړه باندې چنې ووهلې او په هغه باندې منطقي او عملی دلایل او بل سره ووهلو. که اوس بیا دغه پروسه له افغان حکومت سره شروع کیږي نو دا به بیا همدومره ډیر وخت غواړي او کېدای شي توافق ته ونه رسیږي. مثلا که چیرته موږ ومنو چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د منلو نه ده، نو بیا خو دغه تړون امریکا، روسیې، چین ټولو ملاتړ ځینې کړی ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورڅخه ملاتړ کړی ده. همدارنګه که دغه تړون افغان حکومت نه مانو، لکه استاد چې اشاره وکړه، بیا ولې 15,000 کسان دی خلاصولو؟ که چیرته افغان حکومت د امریکایانو په خوښه نه وای، بیا یې انس حقانی او 2 نور کسان ولې پرېښولو؟ دا ټول په دې معنا دی چې څه امریکایان کوي هغه په افغان حکومت باندې په فشار باندې مني. اوس اصلي خبره ده که چیرته د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون افغان حکومت هم ورسره ومني، دا په دې معنا ده چې نور افغان حکومت 15 کلن مشروعیت نه لري، هغه نشي کولای چې 15 کاله موده پرکې. نو په همدې خاطر ډاکټر صاحب اشرف غني پوهیږي که چیرته له طالبانو سره هغه ومنل سي نو دا یو بل نظام ته باید لاره هواره سي. همدارنګه په همغه تړون کې ویل سوي دي چې کله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شروع کېږي د ښه نیت په موخه باندې به افغان حکومت 11,000 نور طالبان خلاصوي په 4 میاشتو کې. افغان حکومت پوهیږي چې که چیرته دا تړون ورسره ومني نو 11,000 طالب جنګیالي به بیا هم خلاصوي. دغه ستونزې دي چې افغان حکومت یې نه مني. ولې زه بیا هم باوري یم چې د امریکا فشار، د سیمې فشار او د نړیوالو فشار یا خو به د مذاکرات مبنا د طالبانو امریکا تړون کیږي او یا خدای مکړه دغه مذاکرات بل ناکامي سره مخ کیږي د افغانانو ترمنځ. ولې د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون کېدای شي تر ډیره حد عملی شي. در قسمت دیگر اگر روی مذاکرات قطر ببریم، آقای مطمئن اگر اشتباه نکنم شما هم به دوحه هستین، فعلا در اونجا چی میگذره و اگر قرار بری شود که بدانیم که دو خواست عمده طالبان به خاطر شکست شدن بنبست چی است، او را بفهمیم از زبان شما اونا چی خواد بودن؟ چې سوی تفاهم را نسی، زه قطر کې نه یم، خلیج کې یم. او خلیج خو کلان است مطمئن صاحب، کدام قسمت خلیج؟ هر صورت دغه مسله چې ده د استاد اشاره ورته وکړله، د افغان حکومت سره چې امریکا تړون کړی ده او بیا په ګډه اعلامیه کې ډیر واضح ویل سوي دي او هغه امنیت شورا مو منله چې امریکا به خپل پوځیان کموي او کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او افغانان خپل منځ کې جوړجاړي ته رسیږي، امریکایان به په بشپړ او مکمل ډول افغانستان څخه وځي. دا د دې معنی ورکوي چې کوم قرارداد د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته امریکا متحد نه دي. او بل خبره دا ده چې فعلا هغه قرارداد امنیتي کې چې کومې اډې له افغان حکومت ورته منلې وې چې شینډنډ اډه ده، ننګرهار و، خوست او کندهار اډه وله او ځینې نورې وې، عملا باګرام عملا امریکایانو تخلیه کړي دي، 15 اډې تخلیه کړي دي او ټولې چې 7 اډې یا 9 اډې ورسره منل سوي غالبا 7 اډې وې، 2 کپاتې هغه به هم تخلیه کوي. دا په دې معنا ده چې کوم امنیتي تړون امریکا له افغان حکومت سره کړی و هغه ته عملا نور ژمن نه دي، حتی په باګرام کې دغه شروع کړلی او هغه وسایل چې باید افغان حکومت یې پرېښي وای هغه پاکستان ته عملا دا د ورکوي، نو بیا څنګه ویلی سو چې هغه تړون به عملي کیږي؟ بله خبره دا ده چې طالبان پر دې باندې پوهیږي چې امریکا هیڅ کله نړیوالو تړونونو ته ژمنه نه ده پاتې سوې او طالبان له دې نه ویره هم نه لري. که امریکا مجبوره نه وای له طالبانو سره تړون نه کاوه، د امریکا د مجبوریت تړون چې له طالبانو سره وکړي. ټرمپ وویلو چې موږ دغه مذاکرات معطل کوو، ټویټ یې وکړي سپتمبر کې. بالاخره بیرته امریکایان مجبوره سو طالبانو ته ورغللو او طالبان کم دیویډ ته ورنغللو.
اوس هم که امریکایان همدغه تړون ته عملا نه پاتې کېږي، ژمن نه پاتې کېږي، طالبانو ته تاوان نشته، طالبان ګټه کوي. نو ښه دا ده چې امریکا او افغان حکومت پر دې پوه سي چې کوم تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی ده په هغه باندې اکتفا وسي او هغه عملي سي. که چېرته ځینې کړۍ د دغه تړون د ماتېدو هڅه کوي او یا امریکا ورڅخه په شا کېږي، نو په افغانستان کې به جګړه وي او طالبان به غالبا له دې څخه ویره ونه لري، متاسفانه جګړه به روانه وي. زه وایم چې ښه دا ده چې د امریکا سره هم د طالبانو تړون عملي سي او افغانان پرته له دې نه چې امریکا پکې مداخله وکړي، پرته له دې نه چې قطر یا پاکستان، هند او یا ایران پکې مداخله وکړي، په دغسې یو نظام باندې جوړجاړي ته ورسېږي چې نور په افغانستان کې دغه 40 کلنه جګړه پای ومومي. یک سوال دیگه که در اینجا مطرح میشه مطمئن سبی است که شما در حال این صحبت ها را میکنین که امیال در سراسر افغانستان جنگ است و در اکثر حملات بزرگی که در پایتخت و شورای کلان دیگه میشه مسئولیت این حملات گروه طالبان نمیگیرن. یک سوال کلانی که برای مردم مطرح میشه ای است وقتی که طالبان یک قسمت کلانی از جنگ افغانستان به پایان نرسانن و این جنگ در افغانستان ختم نشه، خود چی فایده داره که این صلح و یا این توافق همراه شما صورت بگیره؟ این حملاتی را که در این اواخر انجام میشه آیا طالبان یار انجام نمیتن؟ موږ ته ډیر ځله طالبانو ویلي وو چې که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ قرارداد امضا کېږي نو 80% جګړه به راکمیږي. رښتیا هم د طالبانو او امریکانو ترمنځ جګړه کمه سوله او تقریبا په ډیر کم دغه ده، ولې متاسفانه په وروستیو وختو کې په جګړه باندې فشار اچولی ده، دواړو لورو هم طالبانو ډیر فشار ور باندې اچولی ده او هم افغان حکومت ډیر فشار په باندې اچولی ده. و در این جنگ آقای مطمئن درست است که شما امریکایی‌ها را نمیکشین، ولی در این جنگ گزارش تازه یوناما نشان میده از زمانی که قراردادی که امرای طالبان توسط امریکا امضا شده از او زمان تا کنون سطح خشونت ها بالاست و در 6 ماه گذشته بیش از 6000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. دا خبره باید واضح شي چې زه هیڅ چا نمایندګي نه کوم، زه من حیث یو افغان خپل نظر وړاندې کوم. زه په دې باندې متاسف یم چې جګړې زور اخیستی ده، جګړه ډیره سوې ده. موږ ته طالبانو ویلي وو که چېرته د طالبانو او امریکا ترمنځ قرارداد کېږي 80% به جګړه کمیږي، ولې بدبختانه چې دا جګړه 80% راکمه نه سوله او دا لوړه سوله. او کوم حملات یا کومې پیښې چې پیلن په افغانستان کې کېږي ډیری داسې دي چې د سیاستوالو لخوا نه کېږي. زه په دې باوري یم چې هغه کسان دغه عملیات کوي یا هغه هیوادونه په کلاس لري چې هغوی په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي او هغوی په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. او پرته له شکه چې کومې وروستۍ پیښه چې د کابل پوهنتون ده او یا دې ته ورته پیښې، زه په پوره باور سره ویلی شم چې نه طالبان دا غواړي او نه طالبان په دغو کې ښکیل دي. هغه چا کړې ده چې هغوی میگین آقای مطمئن طالبان سالها این عملات انجام دادن، درست؟ چطور ثابت میکنین؟ من میخوام میره پرسان بکنم حملاتی که سالها از طرف گروه طالبان تایید شده و گفتن که این حملات ما انجام دادیم، چطور یک بار حال مردم به این باور بکنه که نه طالبان مال امروز اعلامیه میتن میگن ما این حمله را محکوم میکنیم؟ گفتن از این ساده است. چطور؟ پرتنجان 60 کاله جګړه وشوه، په 60 کاله کې د ستانګزی صاحب د پوهنتون استاد ده یو نومونه ماته وړاندې کړي چې طالبانو په کابل پوهنتون باندې کوم برید منلی وي، تاسې وړاندې کړئ لطفا. استاد ستانکزی، درست. استاد ستانکزی در قسمت صحبت های شما را میخوایم داشته باشم. تاسې وبستئ ته ستانکزی صاحب اول تو وایه چې من پرسان میکنم مطمئن صاحب، من پرسان میکنم. هزاران حمله دیگه شده که افراد ملکی در او کشته شدن، افراد ملکی کشته شدن و مسئولیت و عملات طالبان گرفته، درست. مطمئن صاحب آیا به نظر شما هم مذاکرات دوحه شکست خورده و امیدی وجود نداره؟ یو شی چې توجه ورته وسی او زه تمه لرم چې په دې باندې فکر هم وسی، د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وسو او ډاکټر صاحب عبدالله د ملي پخلاینې د عالی شورا یا د سولې د عالی شورا مشر وټاکل سو، ترڅو چې ډاکټر صاحب سمبولیک رول ولري، ترڅو چې ډاکټر صاحب صلاحیت ونه لري،
تر څو چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې په پروسه کې عملی رانسي او دغه پروسه افغان حکومت یو اړخ ته چې ډاکټر صاحب اشرف غني د پاتې وي، زه فکر کوم چې په دغه پروسه او په دغه بهیر کې به پرمختګ ونشي. تمه ده چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل صلاحیتونه واخلي او نړیوال ملاتړ له ځان سره یو ځای کړي او د سولې په پروسه کې عملاً قدم کېږدي. زه بیا هم وایم تر څو چې دغه تشه ډکه نشي، کېدای شي د مذاکرات نتیجه ورنکړي. درست. مطمئن صاحب مگر من جوابی سوال از شما نگرفتم. آقای استانکزی به باور هستند که هیچ امید دیگه به دوحه باقی نمانده و هر دو طرف بحثایشان به بنبست خورده. نگاه شما مایا همچین چیزی هست؟ زه تر اوسه مایوس نه یم. او چطور؟ چرا مایوس نیستی؟ لکه مخکې چې ما ویلو، تازه هغه فسیلیټیټر یا تسهیل کنندگان چې دي هغوی دې نتیجه ته رسیدلی دي چې دوی باید فشار وارد کړي. امریکا به نظر شما با تاکیدی که طالبان به خاطر بین الافغانی بودن این مذاکرات دارن، امی اساره بین الافغانی را از بین نمیبره؟ ای که خود افغان ها بین خود جور نامدن بازم به یک تسهیل کننده ضرورت دارن؟ طالبان خو اوس هم وایي چې موږ مذاکراتو ته آماده یو. هغه قرارداد چې امریکا ورسره منلی ده په هغه مخکې ولاړ سو. افغان حکومت دا مشکل لري، نو کوم فشار چې راځي دا به پر افغان حکومت راځي او افغان حکومت په تیرو 60 کلونو کې د دغسې پیښو شاهد ده. ځکه تیر 15,000 طالبان هم دوی په خپله خوښه نه ور خلاصول تر څو چې د امریکا فشار نه و. اوس هم چې د امریکا فشار نه وي، زه باوري یم چې ډاکټر صاحب اشرف غني غواړي چې 15 کاله خپل حکومت پوره کړي او امریکا، طالبان او افغان سیاستوال غواړي چې یو نوی داسې نظام تشکیل شي چې په هغه کې افغانان سولې ته ورسیږي. یک بحث دیگه که باز در اینجا مطرح میشه، بحث عزیز که همونطور که شما هم اشاره کردین جنگ جریان داره در درون افغانستان. درست؟ اگر در مورد مردم صحبت بکنیم آقای مطمئن، به اساس توافقی که طالبان همراه امریکایی‌ها دارن دیگه اونا امریکایی را نمیکشن. تفکیک از این که یک افغان به عنوان یک فرد ملکی کشته میشه، تازه ترین موردش 3 کارمند ملکی در افغانستان، بانک افغانستان. این حملات تروریستی را پاسخگوش کیست؟ ګوري که تاسې دغه لنډ تاریخ ته وګورئ، هر وخت چې د سولې مذاکرات یا د سولې غونډې هغه که په کندهار کې کېږي، که په هرات کې کېږي، که په ننګرهار کې کېږي، د دغسې غونډو تر مخ او یا وروسته ځینې پیښې کېږي. زه یو مثال وړاندې کوم. ډاکټر صاحب عبدالباقي امین هغه غوښتل چې په افغانستان کې د سولې یو نوی پړاو د قطر د بشري شخړو او مطالعاتو سره په ګډه باندې عملی پیل کړي، ولې هغه قرباني سو. اوس هم چې دلته د سولې مذاکرات روان شوي دي او نتیجه به ورکوي، یا خو په کابل پوهنتون برید کېږي، پرته له شکه چې ډاکټر صاحب سیاوش بخښنه غواړم چې ماسټري یې نه وه کړې وه، هغه باندې تر اوسه به طالبان خبر هم نه ولو چې هغه کابل ته راغلی ده. خو هغو کړیو دا کار وکړو چې هغوی غواړي چې د سولې پروسه زیانمنه شي. او د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم چې کله هغه عملاً د سولې په پروسه کې قدمونه شول، مخالفتونه به ورسره ښکاره کېدل. د مجاهدینو ترمنځ د حکمتیار صاحب او د استاد رباني ترمنځ چې به کله د سولې معاهدې یا د سولې خبرې پرمختګ کېده، یعنی مطمئن صاحب، یعنی ایره میخوایم بگوین که این کارا را گروه طالبان انجام نمیده، درست؟ زه باوري یم چې طالبان هدفي وژنې په اوس وخت کې چې هغه ملکي خلک دي او یا هغوی د سولې په برخه کې فعال دي، هغوی نه کوي. هغه څوک یې کوي چې هغوی د سولې مخالفت کوي. استاد